د پاکستان لومړي وزیر عمران خان افغانستان کې د اوربند ملاتړ کړی او نږدې راتلونکي کې به کابل ته سفر وکړي. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې به پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په افغانستان کې د اوربند د ټینګېدو ملاتړ کړی دی. تېر ماښام د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان لومړي وزیر د دواړو هیوادونو پر اړیکو د سولې پر بهیر او په افغانستان کې د اوربند پر ټینګېدو خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې ولسمشر غني عمران خان ته رسمي بلنه ورکړې ترڅو کابل ته سفر وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان وینا ښاغلي خان د افغان ولسمشر له بلنې د مننې ترڅنګ ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به کابل ته سفر وکړي. تر اوسه افغانستان ته د عمران خان د سفر کاره نیټه نه ده ټاکل شوې. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبرپاڼه کې راغلي د پاکستان لومړي وزیر او افغان ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ په ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو د سولې پر بهیر او په افغانستان کې د اوربند پر ټینګېدو خبرې کړې دي. د پاکستان لومړي وزیر ویلي دي د افغان کړکېچ سیاسي هواری غواړي او په دغه برخه کې ډېرې هڅې کړې دي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ 75مې کلنۍ غونډې ته وینا کې د ویل چې افغان کړکېچ پوځي حل نه لري. ما په تېرو 12 لسیزو کې پر دې ټینګار کړی دی چې افغان مسله له پوځي لارې نشي حل کېدی. یوازینۍ لاره سیاسي روغه جوړه ده، داسې سیاسي روغه جوړه چې د افغانستان ټول سیاسي لوري پکې شامل وي. پاکستان په تېر کې په دې تورن و چې افغان طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد تل تور رد کړی دی. عمران خان ویل د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته فرصت برابرولو کې چې د دواړو خواو ترمنځ په تړون تمامې شوې خپل بشپړ رول لوبولی دی. اوس چې بین الافغاني خبرې پیل شوې دي، افغان مشران باید د دې تاریخي فرصت نه ګټه واخلي او خپل جنګ ځپلي هیواد کې سوله او امن ټینګ کړي. د همدې خبر له لارې باید یو ټول شمول سیاسي حل رامنځته شي. دا پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ کې د هر ډول بهرنۍ لاسوهنې او اغېز پرته پر مخ یوړل شي. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا